زمونږ بېوسي هغه الله ویني. زه د دغه نه نه جګړه م کوم نسل مې دا زوړ شوی دی که نه زه بیا الله ته وچ شی وکړم. داسې مایع به مې دی نه په دې خپو باندې مایع به مې مې باسه او لاسونو باندې مایع به ما په دې کې چې داسې نه یم چې زه د دې دپاره کوم کار نه کوم. زه چې جامې به یم زه به د چا په دې مایعو لاسونو وینځم. کوم کور کې چې موږ اوسېدلو هغې خلکو موږ ته ویل کالي مو غونډ کوي تاسو موږ ته کرانو شی راکولی بیا دلته را روسېدل ته دې کوټه کې اوسېږو ماښام یو کمبر کې مونږ ټول راغونډ شو زموږ الله حال وینو هغه یو کمبل د ټولو واقعا ټول ماشومان په کمبل واچوم چې دې خواته ځم لم ټول باندې کمبله شپې صحیح کوم نه وس لرو چې دې کې شدار واچو نه وس لرو چې دې کې ور واچو نه د ډوډۍ د رزق په سړي په کولمو کې نه نو بچی وکړي دا ماشومه بله ورځ راغلې ما ته وایي مورې ما نه مدرسه کې جامې غواړي ما خیر دی بچې الله ته صبر وکړئ زاړه کې لاړ شئ وچه وخورئ توره وخورئ سپوره وخورئ 3 کاله 6 میاشتې مې خاوند مریضتیا وکړه کینسل و موږ د غاړې د بکس وکړو کوم شی وکړو موږ خرڅ کړو موږ یاله یو د در یو هیله شو به ورته دونه وکړو چې دې به لږ دا زړه دغه شي که نه نو خو زموږ وس نه کېږي بس وپاتې ستاسو دا وینې زوړ فرش دی ټول ګنډل شوی دی ښه نو ډېر سخته ده ډېره سخته ده الله دې ورته اسانه کړي واړه واړه بچي ماشاءالله عثمانه څنګه یې طبیعت دې څنګه دی شکر دی خیر ښه نو ته څه کار روزګار کوې عثمان زه خپله خیاطي کوم خیاطي کوې هو نو ته استاد یې که شاګرد دی شاګرد دی شاګرد دی هو ښه خیاطي کې تا ته څومره درکوي شاګردي کې 1 روپۍ نه راکوي را پیسې نه درکوي نه ولې دا کار دې زه زده کوم ښه کار زده کوې عمر دې څومره دی عمر مې دی 14 کاله 14 کاله دا کور مو دا دی هو ورځو کور ته دی هو ځه ښه عثمانه نو پلار دې څومره وخت کېږي وفات شوی زما پلار وشولې دا 3 کاله او 1 میاشت نیمه کېږي 3 کاله 1 میاشت نیمه کېږي دوستانو رب دې وکړي جوړ روغ به یاستئ اول خو سلام علیکم عثمان یتیم دی زنګونه خو به دې ډېر موږ ته وال ډېر زنګونه مې ته ووهل او تاسو چې موږ ډېر وګرځېدو موږ داسې غربت حالات را باندې تېر شو تاسو چې موږ وګرځېدو موږ چې دا پیدا کړو زموږ سره داسې کومک چې یو کړي چې کور هم نشته پردی ځای دی او داسې چې سودا مودا کور کې ټوله خلاصه چې ماښام کور ته راشم کور کې راته ووایي چې دا شی راوړه دا راوړه 1 روپۍ نه ټول قرض کوو قرض څوک درکوي قرض دا یو بابا یې راکوي بابا هم نور ویلی چې نور قرض نه درکوو هو تا عمده غوښتنه څه شی دی د موږ بنسټ نه دی د خلکو نه زموږ هسې غوښتنه دی موږ ته کور هم دغه کړي او کوم دوکان راله وکړي چې سودا مودا چې وکړي بس ګټه یې موږ ته پاتې کېږي او کور ګورو دننه نه مور خو دې شته هو خبرې کور سره صحیح زه ته مخ ته ولاړ شم راځه کاکا راځو عثمان تاسو دروازه خو هم نشته که زه تاسو دروازه هو دروازه هم نشته دی دا پرده ده هو پرده ده ښه ځه دا ستاسو ځای دی هو دا زموږ ځای دی ښه دا دې خوا کور دی در نه 3 چاته کور دی دې خوا خو ماشاءالله ښایسته ښایسته بلډینګونه دي که نه نو دغه تقسیمات د خدای دی ځینې وخت کې سړی فکر وکړي که نه یو طرف هم بلډینګ بل خواته هم بلډینګ بل خواته بیا دغسې یو جونګړه دا یي چې هغه دروازه هم نه وي چې ډایرکټ ټک ټک څوک وکړي که نه پرده وي ژمی باد باران دې خواته دا یې تشناب دی دې هم دروازه دغه سیسټمه دا اوبه کوم ځای نه راوړئ دا اوبه کویا نه راوړو ښه هو او اشپزخانه دا ده هو اشپزخانه دغه ده دا که کله باد باران شي بیا څنګه کوئ د باد باران شي بس یو چی پکېږدو بس هو دغه پږدو دا پرېږدئ بیا تاسو پخلی کوئ دغه ځای کې که نه خو خیر پر صورت مور دې دننه دي مور سره به دې هم خبرې وکړو عثمان غواړي دوستانو زه به تاسو ته خلاصه ووایم عثمان غواړي غوښتنه یې دا وه چې دغه ځای د بل چا دی کونړ کې موږ یو ځمکه شته انشاءالله ارزانه ده یو 2 بسوې 2.5 بسوې ځمکه به موږ ورته تاسو په شریکه اخلو والله العظیم که زه د سره بغیر د دې چې هغه همدردي او همدلي به یو طرف ته کو نور په الله قسم چې زما هېڅ کومه تعلق یا رشته ورسره هېڅ نشته ده یوازې دغه الله رضا په خاطر باندې غواړم دغه یتیم بچی دی ماشاءالله ډېر محنت کشه خوارېکښ انسان دی چې صفتونه راته وکړ زه فقط غواړم دغه ځای دغه ځمکه هم ور واخلو لکه هغه مورکې ته هم چې یو کور جوړ کړو تاسو هغه لږ وګورئ کلیپ وګورئ ښایسته کور ما مور ته جوړ کړو دې خوا ورته لږ وګوره دا ستا دی مورکې ښه
دا موږ تا ته جوړ کړی دی دا د هغه بچیو مرستې وې چې دغه رقم کور همدغه کور خواته ځمکه د خرڅېږي راځئ زما ډېر نه داسې یو 10 ورونو باندې غږ دی چې راځئ خپل تر اوسه 10 ورونه چې موږ ته فکر کوم 100 ډالره موږ ته راکړي 10 ورونه 3000 ډالر باندې انشاءالله یو څه ترتیب ورته زه کوی شم 10 ورونه پیدا سي 100 ډالر ورکړي 3000 ډالر باندې امریکایي ډالر باندې انشاءالله د ځمکې ترتیب هم ورته کوی سم او دا کور به هم ورته جوړو راځئ دې کې سره یو ځای شي صحیح ده قصه به هم ورکوي نه واورو که چېرته تاسو لازمه وګڼله ما ته په دې وټساپ نمبر باندې میسیج وکړئ او ته هم کوی سې په دې 10 نفرو کې یو ځای شي تر څو پورې جاري صدقه دې شي ځینې که داسې ورور پیدا سي چې هغه وایي چې زه دې کور لپاره سیمنټ اخلم څوک دې وي بلاک اخلم یو څوک دې وایي چې زه دا ځمکه ور اخلم غټ کار به سي موږ کارونه کو بنیادي کار به وکړو اساسي کار به وکړو دا خلکو ګورئ په دې ژمي کې پرده ده نو بس آیان ته څه بیان دی که نه راځئ مور اجازه ده السلام علیکم ښه مور خیرت دی ستړي مه شي قراري ده دغه مور ده دا د عثمان مور ده فکر کوم جنجالونه ټول د دې تر غاړې دي مور مشکلات خو د عثمان زوی دی راته وویلې فکر کوم جنجال دی زیات دی وواړه دي ماشومانان دي هېڅ نشم کولی داسې مایې به مې دی نه په دې خپو باندې مایې به مې مې باسه مور کې لاسونو باندې مایې به ما په دې کې چې داسې نه یم چې زه د دې دپاره کوم کار نه کوم زم چې جامې به م زه به د چا په دې مایې به لاسونو وینځم کوم کور کې چې موږ اوسېدلو هغې خلکو موږ ته یو کالي مو غونډ کړي دي تاسو موږ ته کرانو شی راکولې بیا دلته را اوسېدل ته دې کوټه کې اوسېږو ماښام یو کمبر کې موږ ټول راغونډ شو زمونږ الله حالي نو هغه یو کمپل د ټول واقعا ټول ماشومان په کمبر واچوم چې دې کفاته څملم ټول باندې کمبر شپې صحیح کوم نو وس لرو چې دې کې شدار واچو نو وس لرو چې دې کې ور واچو نه د ډوډۍ د رزق په سړي په کولمو کې نه نو بچي وکړي که زموږ بې وسیا هغه الله یې زه د دغه نه نه جهرم کوم داسې مې دا زړه شوی دی که نه زه بیا الله ته وچ شی وکړم دا ماشومه بله ورځ راغلې ما ته وایي مورې ما نه مدرسه کې جامې غواړي مال خیر دی بچې الله ته صبر وکړئ زاړه کې لاړ شئ وچه وخورئ توره وخورئ سوره وخورئ 3 کاله 6 میاشتې مې خاوند مریضتیا وکړه کینسل و موږ د غاړې د بکو سوکو کوم شی وکړو موږ خرڅ لرو یو د در یو هیله شو به ورته دونه وکړو چې دې به لږ دا زړه دغه شي که نه نو خو زموږ وس نه کېږي بس وپاڅې چې وپاڅو کوم کور کې چې اوسېدو خلکو تاسو باندې کرار شاټ شوي ډېرې ورځې شوي موږ کرار راکړه زموږ وس نه کېده بیا یو کالي خو غونډ کړی کوټې له راځي دا ماشومان چې دي دا کله ولېږم دې خلکو ته دې ګاونډیانو ته وشل شان ډوډۍ کوي بس ساري ورته ویلې موږ څه وایي زموږ په کور کې خو څه دوکان نه دی تاسو موږ ډوډۍ پسې راځئ ستاسو دا وینې زوړ فرش دی ټول ګنډل شوی دی ښه نو ډېر سخته ده ډېره سخته ده الله دې ورته اسانه کړي واړه بچي ماشاءالله تکړه بچي دي تر څو پورې دا ورته لویږي دې لپاره به یو کار کوو صحیح ده که نه واده راسره وکړئ 10 نفره پیدا شي 100 روپۍ چې یو ځای واچو جمع کړو انشاءالله دې لپاره غټ کار کوو کور به هم ورته جوړو هغې نه وروسته بیا درسره چې کله کور جوړ شو دی مو انتقال کړ ځمکه مو واخیستله ځمکه اسانه ده که داسې څوک پیدا کېږي غالبا تقریبا هغه ځمکه 1.5 لک 2 لک افغانیو پورې ده که کماجي صاحب زما دا ویډیو ګوري دغه ځمکه ورته تاسو واخلئ نور کور ورته انشاءالله په دې 3000 روپو کې کور هم ورته کېږي نو 2 کوټې او دهلیز او تشناب او اشپزخانه د هر څه ورته انشاءالله موږ په 3000 ډالرو ځکه وایم چې اکثر ورونه مرسته کوونکي بهر کې نو هغه کور غمه به ورته وخورو او جوړ به م کو ځمکه ټول هر څه یې دې په نوم شي بیا بل ځل چې راځم همدقسې به خوشحالېږي لکه هغه مور چې بله خوشحاله سوې وه نو که راسره ملاتړ یاستئ بسم الله کې مهمه خبر دا ده که د کونړ کوم ورور وي کوم حاجي صاحب وي کوم ملک صاحب هر څوک که ځمکه تاسو دلته لرئ ځمکه راته په واک کې راکړي جوړول به بیا ډېر اسانه وي الله مو خوشحال لره دا بچي دي بس هغه دی په سر باندې هغه د رسول الله سم حدیث مطابق رحم لاس راکاږي لاس لاندې چې څومره ویښته راځي هغه مو اندازه الله نیکي درکوي درته نو بیا په هغه سخته ورځ کې به کارېږي که نه او بل د دې کفالت جنت کې به رسول مخکې وخت کې اوله کې چې موږ رالو باران ورېده باران نه سوری و نه خانو به دې وړو ته هغه شانې مې ورته ډوډۍ دغه کړه سوری نه و چې ما ترکاري پخه کړې وه خپلو وړو له اوس هم نه کېږي چې یا په ګیس پیدا کړو یا دغه کړو ټول کالي مې خرڅ کړي خاوند مې 3 کاله او 6 میاشتې مریض دی اوس کمپله یو کمپله ایندا موږ دې وړو باندې زه واچوم دې ځي کې دغه ټول لاون کوم دا تو شکې دې سي واچوم دا واړه ټول واچوم خواته باندې راشم
خیر پر صورت دا ولا څه ان شاء الله اسانه ده الله رب العزت زموږ حال یې نو رب درته اسانه کړي مورکې رب درته اسانه کړي دوستانو مرستې لپاره واتساپ نمبر هم ښکاري لینک هم شته دی نو که چیرته تاسو غواړئ د عثمان سره مرسته وکړئ بسم الله ډېره مننه ویډیو سره خپره کړئ السلام علیکم ورحمت الله